د کندهار نارنج تاریخي ماڼۍ دغه تاریخي کلا د کندهار ښار جنوبي برخې سرپوزي غرونو په لمن کې د شاه حسین هوتک د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې ده. په هیواد کې د سیاسي بدلون د رامنځته کېدو سره سم که څه هم دغه تاریخي کلا د ځینو برخو د غصب اندېښنې رامنځته سوې، خو د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس نور احمد سعید وایي چې د کندهار د نارنج د تاریخي کلا ساتنه د دوی مهم لومړیتوب دی او دغه کلا له هر ډول زیان څخه ژغورلې ده. د ولایت مقام څخه شپږمې ناحیې ته مکتوب صادر شوی دی چې ټول هغه خلک چې د نارنج ماڼۍ په تاریخي ساحه کې ځایونه جوړوي یا کیندنه کوي په مطلق ډول باندې دغه ټول هر ډول مداخله چې دلته کار کول کیندنې کول دا ټول شیان بندي او ممنوع اعلان شوي دي او موږ تصمیم لرو چې په راتلونکي کې په لنډ راتلونکي کې انشاءالله العزیز د دې د حفاظت لپاره لازمي اقدامات ترسره کړو. تاریخ پوهان هم د کندهار په زوړ ښار کې د نارنج تاریخي کلا ساتنه د افغانستان د تاریخ د ژوندي ساتلو په برخه کې مهم ګام یادوي. تاریخ پوه او د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقي وایي د نارنج کلا په ګډون له تاریخي سیمو ترلاسه کېدونکي آثار او سیمې باید د تاریخ د ژوندي ساتلو په موخه له هر ډول زیان څخه خوندي وساتل سي. اوس دغه ځایونه اوس که موږ تاسو وګورو په تاریخي لحاظ باندې چې موږ وایو موږ 15,000 کاله تاریخ لرو او ډېر روښانه تاریخ لرو، متاسفانه په دې کې پردي عناصر هغه غواړي چې زموږ دا ټول هویت د ستونزو سره مخامخ کړي. نو اساس یې څه دی؟ اساس دلته موږ تاسې دغه لرو اماکن تاریخي اماکن یا دغه لرو، هغه ته باید توجه وکړو. د دغه تاریخي کلا څخه د سپړنو پر مهال د اسلامي دورې ګڼ آثار ترلاسه شوي چې دا مال د کندهار په ملي موزیم کې پراته دي. د کندهار د ملي موزیم مشر احمد الله وایي د کندهار په موزیم کې تر 850 کلمه زیات تاریخي آثار پراته دي چې یو شمېر یې د نارنج تاریخي کلا څخه ترلاسه شوي دي. نوموړي وایي هر ورځ له دغه تاریخي آثار څخه ګڼ کورني او بهرني کسان لیدنه کوي. 200 کس هم راغلي دي چې ما سره په کتاب کې رجستر شوي دي، 100 کس هم راغلي دي، 300 کس له هم ماشي حسابونه دي راغلي دي، مګر په ورځ کې داسې 10 کسه د 50 کسو پورې اروزه را روان دي. خو مرغزي موزیم یو ډېر مینه ورسره 850 کلمه زیات کم آثار موږ سره موجود دي چې د شپږ دورو دي. اوله د ډبرې دوره ده، د برونز دوره ده، د کوشانیانو دوره ده، د بختریانو دوره ده او نوې معاصره دوره. که څه هم د جګړو له امله کندهار کې یو شمېر تاریخي ابدات زیانمن شوي، خو لرغونپوهان وایي لا هم په دغه ولایت کې د نارنج ماڼۍ او منډیګک په څېر مهم آثار شتون لري چې د افغانستان د 15,000 کلن تاریخ د شتون ادعا ورباندې ثابتېږي.